اول خو ستاسو ویمه ته سلام کوو بیا د آل پارټي د غړي اتحاد ته سلام کوو چې پر سټیج کوم خلک ناست دي ګلصنه جان صدر صادق شکر خان او نور ملګري چې د ناست دي فیض محمد ګوګی کمانډر نو دې ګردو په دې سلام کوم چې نن په دې یخ او په دې خټو کې زموږ دا خلک په دې خاورې کې ناست دي یوه خبره دا کوم د شرم خبره د پاکستان د ټولو هغه ریاستي مشران چې دي که ګورنر دی که وزیر اعلی دی که جان ملل دی هغه به ختم کېږي خو دې ګور ته زه وایم چې په سټیج باندې نه شاته شي ستاسې د ملا ماته شي چې پنځه میاشتې وي دا سپېڅلي خلک دا ځوانان په دا خټو په دا ګرمۍ کې وولو یو امریکایي راولاړ شو تاسې دا ویډیو وګورئ پرون بله ورځ هغه پر ځان باندې خپل تېر توکو خپل ځان یې وسوځي د هغه وغیره ته زه خپله سلام کوم چې کافر دی بیا هم ده ته سلام کوم چې ده په چیش وسوځي په دې وسوځي چې د فلسطین پر کوچنیانو چې کله کوم ظلم شروع و هغه امریکایانو ته وویل چې دا ظلم په انسانګرات کې نشته نو ده خپل ځان واخلي وسوځي زموږ دا جمهوري اسلامي نظام دا د قرآن په نامه چې راغلی دا پاکستان او دا په 2 نمبر په جمهوري اسلامي پاکستان چې جوړ شوی دی په دې کې داسې یو څوک نس پیدا یا فوجي یا ګورنر یا وزیر اعلی چې داسې پر ځان باندې تېر څوکۍ وایي الله اکبر کړی وایي چې شومن خلک مظلومان دي د دې په امایت چې زه ځان سوځم دوه خبره زموږ ملګري کوي د پرون د قیمتي خبره کوي د پرون د قیمتي خبره به هېڅوک نه کوي کاجل منیر صاحب راشي که اوس نوی وزیر اعظم شهباز صاحب راشي که ګورنر که وزیر اعلی راشي د شمال د خبره یوه خبره ده پاسپورټ نه منو تذکره او شناخته کارت غواړو هر څوک چې کوي که دا اوس موږ پرون جرګه کوي که وزیر اعظم کوي که ګورنر صاحب کوي که وزیر اعلی کوي که محمد خان چاله ورځي دا یې خبر به کوي چې پاسپورټ نه منو تذکره او شناخته کارت غواړو په دې خو څه اعتراض نه وي نو دوی سته په دې بازار کې نه چې دا خبرې کوي هېڅ خبره نشته خبره به دا وي چې موږ د شناخته کارت او تذکره په دې بادر باندې غواړو وخت ناوخت دي چې په دې خټ کې ډېر محنت وکړي ډېر خوارۍ مې کښلي دي ملګرو وویل چې زموږ 4-5 ورځې حامې دي د 4-5 ورځو بعد به فیصله کېږي هغه به هغه وخت ښکاره کېږي 3 ګنټې مخکې ښکاره کېږي هغه فیصله به پټه وي ولې موږ یوه فیصله وکړه محمد خان ده ته وویله چې موږ به دا دې په کاله باندې دوتار به کاږو و دا راپورټونه دي چې هلته دې ټانګان راوستلي دي خیمې ولاړې دي فوجیان یې غورځولي دي په شعور کې دي چې دا څه کیسه ده د دې خپله به فیصله پټه کېږي هر فاشیست به خبر وي 3 ګنټې مخکې به څه میسجان کېږي ځانونه به رارسوي هره فیصله چې وه بیا پراخواز به کور ونه